لاره ها یو 300 افغانۍ پکار دي. صبر وکړه دا 500 افغانۍ واله 300 ته واله 200 دې به مو ورله ورکړې صحیح ده صحیح شو. لاره یو 500 افغانۍ پکار دي. الله واله سلام علیکم کاکا. وعلیکم السلام. کاکا پلان مې بیمار دی او یو 1000 افغانۍ مې پکار دي بیا به یې درله درکړو. ښه الله دې روغ صحت ورکړي. نن دا واله وراره. السلام علیکم وعلیکم السلام. څنګه یې اوس وروره؟ صحت دې څنګه دی؟ ښه یم شکر دی زما په طبیعت څه شوي خو سحر دې زوی راغلی و که نه خو چې پلار مې مریض دی او یو 1000 افغانۍ راکړه بیا به یې درکړو نو ما هم ورکړې. او اوس ښه یم لږ مریض وم اوس ښه یم او ځه الله دې روغ صحت درکړي وروره. وله 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 مخې ته راتاو شه ورته. صحیح صحیح ځل ته پکاو. ته رښتیا د فرمان دکان ته ورغلی وې او ورته دې ویلي چې پلار مې مریض دی 1000 افغانۍ قرض راکړه او هغې نه مې واخیستلې 1000 افغانۍ. او بله ورځ دې ما نه 300 افغانۍ واخیستې پرون دې ما نه 500 افغانۍ واخیستې او نن دې دروغ مې زده کړ چې ورځې ورته چې پلار مې مریض دی او 1000 افغانۍ قرض راکړه نو د دې شي دپاره دې اخیستې چې پبجي گیم پې وکړي جوارګري دې شروع کړې نه پلاره دا خو هسې ګیم دی خو چې دا زه غټ لیول ته ورسوم نو بیا په 2000 ډالر خرڅېږي او یو ورځ به داسې راشي زه به دې نه لکونه افغانۍ وګټم. دا درته چا ویلي چې دا گیم به ته غټ لیول ته رسې او بیا به یې خرڅې او هغې نه به لکونه افغانۍ ګټي. دا گیم چې دی هر سړی کوي او د نتینګ په نوم باندې یو کس دی لکونه ډالر یې ترېنه وګټل لکه څنګه چې په امازون کې شهید انور وګټل او په ټیک ټاک کې ولی الله وګټل نو داسې به زه هم یو ورځ په پبجي کې پیسې وګټم. بچې که داسې وی که نه نو دا څوک چې دې گیم ته اعلان کوي و چې دا ښه دی او دا وکړي او په دې کې پیسې دي دوی به دا اعلانات نه کول بلکې دوی به شپه ورځ دې گیم ته ناست وو او خپله به یې ګټلې وي که نه او تا د هغه امازون شهید انور یاد که یا دې د ټیک ټاک ولی الله یاد که یا دې د دې گیم هغه نتینګ په نوم کس یاد که بچې که واقعا دې کې دومره پیسې وي نو دې درې واړو به خپل پلار خپل ورونه خپل ماما زامن کاکا زامن دا ټول به یې راټول کړي او همدې امازون ته همدې ټیک ټاک لایف ته همدې گیم ته به یې کېنولي که نه ولې کارونه کوي به دې نه به یې ډالرې چاپ کولي او خوړلې به یې خو نه دا صرف پردي بچي ګمراه کوي. په دې امازون کې خو ډېر خلک کار کوي خو چې شاهد انور په ویډیوګانو کې کوم هسې ډالرو ګتې شو کوي داسې خو چا مو نه ګټلي. په دې ټیک ټاک کې ډېر خلکو ځانونه شرمولي دي او هره شپه ټیک ټاک کې لایف ناسي او غاپي خو ولی الله ته چې څنګه کوینز جمع کېږي داسې خو چاته هم جمع نه شو. ولې دا نتینګ د پبجي والا دا په زرهاو ډالر دا لیول او دغه شیونه الي او خرڅویه پیسې پکې ګټي نو ډېر خلک ستا په شمول دغه پبجي گیم کوي چا هم پکې ونه ګټلي صرف هغه یې ګټي. ولې د پوینټ خبره دا ده چې دغه درې واړه دا د دې کمپنیانو پروموټ کریټر دي همغې د دې ویډیوګانې نورو خلکو ته په ریمایډیشن کې راولي همغې دا سپانسر کوي نو کاش چې دې پبجي گیم والا امازون والا ټیک ټاک والا دې تاسو ته خپل ځانه پیسې درکولي نو بیا صحیح وه دا خو لکونه خلک پکې بیلي او په شمار یو څو کسان یې پکې ګټي او بیا موږ او تاسو د همغې شاته روان یو. ګوره بچې دا یوه جوارګري ده او د جوارګرۍ مثال د خوږ چاکلیټ په شان دی چې خوند خو لري خو آخر کې درته ټول غاښونه خرابوي. پته نشته چې د دې پبجي گیم د وجې څومره ځوانان ډپریشن ته لاړه ډېرو پکې دروغ شروع کړ
غلا یې پکې شروع کړه تر څو پیسې پیدا کړي او د پبجي ګیم لپاره یوسي پې واخلي. نو بچې پیسې صرف په حلال کار او ایماندارۍ سره ګټل کیږي. په حرامو پیسو هیڅ چا کور نه دی آباد کړی. پوه شوې؟ او پلاره زه پوه شوم، نور به زه دا ګیم بیخي نه کوم.